دا درمل او طبي وسایل د پکتیا عامې روغتیا ریاست په همکارۍ د ژغورنې نړیوالې کمیټې په مالي مرسته د تطبیق کوونکي هیلنټ موسسې له لوري د مرکز ګردیز او لرې پرتو ولسوالیو 46 روغتیایي مرکزونو ته ولېږدول شول چې تر یوه بریده به د ناروغانو ستونزې ورسره حل شي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر معراج ګل عادل وایي دا درمل او طبي وسایل د نږدې 6.5 میلیونو افغانیو په ارزښت دي چې په خبره یې هڅه کوي د ټولو روغتیایي کلینیکونو نورې اړتیاوې هم پوره کړي. بیا یې دغه څلور ولایتونو جملې نه پکتیا ولایت د $90,000 په ارزښت باندې دوی چې اکثره دوی ده او په دې کې طبي لوازم یا میډیکل اکوپمنټ هم دي چې په دغه کې اکثره د پکتیا حوزوي روغتون ته ورکول کیږي او ځینې نور درملې بیا په درو ولسوالیو کې چې موږ ډي ایچ یا ډسټرکټ هاسپټل لرو یو ته هم ورکول کیږي او د دې ترڅنګ تقریبا په پکتیا ولایت کې 16 روغتیایي مراکز چې د هیلنټ موسسې طرف نه سپورټ کیږي 46 په دې کې چې کوم د ضرورت مطابق دا به دغو کلینیکو شفاخانو ته تقسیمیږي. ولایتي مسؤلین او خلک د پکتیا د اوسیدونکو سرشمیرنې ته په کتو سره وایي د روغتیا سربیره په نورو برخو کې هم اړوند ادارې باید خپل خدمات لا زیات او پراخ کړي څو ورسره دوی ته اسانتیاوې برابرې شوې وي. په اړه د پکتیا د اقتصاد رئیس مولوي محمد انور راشد او اوسیدونکي حاجي افاق وویل هغه مشکلاتو ضرورتو ته په کتو باندې دغه مشکل د موږ پوره نه حل کېږي نو کوشش به کوو که د دوی له طریقې که د نورو مسایلو له طریقې تر څو پورې د موږ د صحت په بخش کې هغه ډېر مشکلات حل کړو او خلکو ته ښه خدمات وړاندې شي. نو په دغه دعوا کې به د هغوی ته ډېر ګټه رسېږي ډېر خلکو ته به ورسېږي ډېر خلک سره به کومک شي او د پکتیا خلک ټول غریب خلک دي حتی داسې خلک دي چې 100 روپۍ د موټر نه لري تر شفاخانې پرې راسي. غواړو چې حکومت په خپله دغومره کومک وکړي د خلک سره چې خلک آسوده شي تر هغه پورې چې خلک شکایتونه ونه کړي او خلک آسوده شي. خلک مریضي دلته ډېر ده. د هیلنټ موسسې ولایتي مسؤل ډاکټر ثمرګل حمیدي وایي په یادو درملو کې د ناروغانو درملنې ته په کتو اکثریت درمل او اړوند طبي توکي ټاکلي څو د ناروغانو اړتیاوې په ښه ډول پوره کړي. د دې په څنګ کې موږ نظر په ضرورت موږ ته ګورو چې د سیمې اړتیا څه شی ده او هماغسې هغه د کیفیت او کمیت ټولې په نظر کې نیسو او د هغې په بیس باندې موږ سپلای کوو. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو غوښتنې کړې وې چې ډېری سیمې روغتیایي مرکزونه نه لري او په خبره یې کومې سیمې چې روغتیایي مرکزونه لري د درملو او د ځینو نورو اړینو طبي وسایلو همکاري دې ورسره وشي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.